دا اته ورځني عادتونه مو ذهني ځواک پیاوړی کوي. هغه کسان چې له ذهني پلوه پیاوړي دي په ورځنیو ذهني تمرینونو سره ذهني ځواک او زغم ترلاسه کوي. له هغو اتو عادتونو سره د آشنایي لپاره چې له تاسو سره د ذهني ځواک په جوړولو کې مرسته کوي. اول له زده کړې سره لیوالتیا ولرئ. موږ د معلومات په عصر کې ژوند کوو، خو تر اوسه هم خلک د زده کړې لپاره له ټولو وړاندې سوو فرصتونو څخه ګټه نه اخلي. دوهم لیوالتیا ولرئ چې خپل ځان ته سمون ورکړئ. بدلون په ژوند کې یو ثابت لامل دی. باید دا زده کړئ چې هغه ومنئ، ځکه هیڅ څیز ثابت نه پاتې کیږي. دریم بخښونکي اوسیږئ. د وارټون د پوهنتون استاد او د وبخښه تر څو تا ته وبخښل سي په نامه د ډیر پلورل سوي کتاب لیکوال ادم ګرانټ پر دې باور دی چې بخښل د بریالیتوب لپاره یوه اړینه برخه ده. څلورم توپیري فکر وکړئ او خلاق اوسئ. هغه کسان چې له ذهني پلوه پیاوړي دي خپله لاره جوړوي. کله وخت تاسو خپلې موخې ته د رسېدو لپاره اړتیا لرئ چې توپیري فکر وکړئ او خلاق اوسئ. پنځم پر ځان باور ولرئ. که تاسو پر ځان باور ونه لرئ نو هیڅوک به در باندې باور ونه کړي. شپږم مسؤلیت منونکي اوسیږئ. بریا او ماتې مو په تاسو پورې تړاو لري، نه په بل چا پورې. که څه هم ځینې کسان غوره ګڼي چې د خپلې ماتې لپاره نور ورټي. اووم خپل ځان وپېژنئ. اتم کنټرول پر خپل لاس کې واخلئ. په چټکه ډیجیټلي نړۍ کې بې شمېره ګډوډونکي حواس شته. د کار رامنځته کوونکي او ډیجیټلي ستراتیژیست نیل پاټر په وینا موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې د بې شمېره رسنیو په وسیله د وړاندې کولو په حال کې یو. راتلونکي په هغه چا پورې تړلې ده چې کنټرول په خپل لاس کې واخیستلی سي. د پیاوړي ذهن لرونکي کسان له منفي موقعیتونو او ځایونو او دغه راز له ګډوډونکو حواس سره مقابله کولی سي.